دا د کوم بېوزله د استوګنې کور نه بلکې د کونړ د شلتن ولسوالۍ وداني ده. ولسوال او مامورین په دې کرایه کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دلته د مراجعینو د ناستې مناسب ځای هم نشته. ما ته ولسوالۍ راکړه، تش په نامې راکړې ده، د چا یو سړي کور دی په کرایه او ولسوال پکې دی، نوره نه دلته دوا شته، نه کلینیک شته، نه هېڅ وسایل د دې وطن شی نشته. دلته په حساب 3 کوټې دي چې دوی ځای بارانونو سوري کړي او یوې ولسوال د خپل دفتر لپاره یو څه جوړه کړې ده. مراجعین زیات او امکانات کم دي. دلته نه یوازې د باران لامل د دې کوټو د پریوتو ویره ده، بلکې وخت نا وخت پاکستاني ځواکونو لخوا د توپچی بریدونو اندېښنې هم زیاتې دي. د شلتن ولسوال وایي د تعمیر جوړولو لپاره د کونړ له ولایتي ادارې ډېرې غوښتنې کړي، خو لا هم دوی اړ دي چې په دې کنډواله کور کې خپل ورځني دفتري کارونه ترسره کړي. موږ دومره ستونزو سره مخ کېو چې پاس اسمان غرا شروع کړو، موږ خپل ځان غم کوو. موږ بېدیا کې ناشته نه شو ځکه چې دفتر نشته او تاخونه نشته. مامورین چې کار کوي بیا پاس یو څاڅکی وشي غلا لاندې راڅڅېږي، نو کاغذات هم خرابېږي. د کونړ ولایتي چارواکي هم د شلتن ولسوالۍ د ودانۍ نه درلودو خبره مني او وايي 15 کاله کېږي چې دغه سیمه د شیګل له ولسوالۍ جلا کړې شوې او دوی هم له کابله ورته د اساسي کمپلیکس د جوړولو غوښتنه کړې ده. د ځمکې د تدارک لپاره هم بار هیات لاړ ده او یو ساحه ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شلتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړو. د شلتن ولسوالۍ د ډیورن کرښې ته څیرمه او د کونړ څپان سیند په خوا کې پرته ده. د ولسوال په خبره چې په دې سیمه کې د بیا رغونې په نوم تر دې دمه یوه خښته په بله نه دی ښودل شوې.